د امریکایي جنرال خبرداری طالبانو د القاعده سره اړیکې نه دي شلولي. یو لوړپوړي امریکایي جنرال خبرداری ورکړی چې طالبانو د القاعده شبکې سره خپلې اړیکې نه دي شلولي او په وینا یې اوس په افغانستان کې د القاعده او داعش شتون متحده ایالاتو ته په یوې لویې ننګونې بدل شوی دی. مایکل کوریلا چې تازه د سپینې ماڼۍ لخوا د امریکا د مرکزي ځواکونو د قماندان په توګه ټاکل شوی د امریکا د سنا وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې په اجتماعي غونډه کې چې د هغه د تاییدولو لپاره جوړه شوې وه وویل چې القاعده او داعش د بیا ټوکېدو په حال کې دي. هغوی د امریکا په خاورې د برید هیله لري خو تر اوسه د دې کار د ترسره کولو توان نه لري. دغه لوړپوړي امریکایي پوځي وویل چې طالبانو د القاعده شبکې سره خپلې اړیکې نه دي شلولي او د هغه په وینا د طالبانو د واکمن کېدو وروسته د افغانستان د زندانونو څخه د داعش خراسان څانګې د جنګیالیو په ازادېدو سره اوس داعش د بیا رامنځته کېدو په حال کې دی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي د امریکا غږ سره په خبرو کې د القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو په هکله د دغه امریکایي مقام څرګندونې رد کړې او ویل چې هیڅ یوه ډله چې په افغانستان کې فزیکي شتون ولري وجود نه لري. هغه وویل چې طالبان هیڅ یو تحریک او ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه بل کوم هېواد ته ګواښ وکړي. جنرال کوریلا د سې شنبې په ورځ د فبرورۍ پر 8 امریکایي وکیلانو ته وویل چې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد بریالیو عملیاتو لپاره د متحده ایالاتو پوځي مشران باید زیاتې استخباراتي وړتیاوې په ځانګړې توګه د معلوماتو د راټولولو په برخه کې وکاروي. مایکل کوریلا د افغانستان او په سیمه کې د امریکا د تر ټولو نږدې پوځي اډې ترمنځ فاصلې ته په اشارې وویل چې له لرې څخه د افغانستان څارل ډېر ستونزمن دي خو ناممکن نه دي. هغه وویل چې امریکایي مقاماتو د افغانستان د شاوخوا هیوادونو سره په بحثونو کې ښکېل شوي چې هوایي اډې جوړې کړي خو زیاته یې کړه چې تر اوسه په دې هکله هیڅ موافقه نه ده شوې. د تېر کال د اګست په میاشت کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د کانګرس غړي د افغانستان د څارنې او د اړتیا په صورت کې د متحده ایالاتو په وړاندې د ترهګریزو ځواکونو د له منځه وړلو لپاره یې ښایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې رامنځته شي اندېښنه څرګندوي. د امریکا د کانګرس غړي سره له دې چې د جنرال کوریلا څخه ملاتړ اعلان کړ د رامنځته کېدونکو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره یې د امریکا د مرکزي قماندانۍ د وړتیاوو په مؤثریت شک څرګند کړ. د امریکا د سنا د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې جمهوري غوښتونکي وکیل جیم انهوف وویل افغانستان اوس د 2001 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي بریدونو په څیر وضعیت کې دی. طالبان دا هیواد اداره کوي او د ملګرو ملتونو په وینا تر دې دمه د افغانستان د پخواني حکومت د مقاماتو سرتیرو او د ائتلاف د همکارانو څه د پاسه 100 تنه یې وژلي دي. قدرمنو لیدونکو تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.